السلام علیکم ورحمت الله. رور رسید وريشا خو ډېره غټه کارنامه کړې ده. خلک وایي دا لیونی دی، که دا لیونتوب داسې وي که نه الله دې دغه شان مام لیونی کړي، والله دې هر پښتون دغه شان لیونی کړي چې په پردۍ تورسرې باندې د حیا څادر راشي او هغې ته وایي چې ته کور کښېنه او زه به د خپل جبه 1,20,000 روپۍ میاشت در کومه. خو افسوس په هغې تورسرې چې هغه بیا هم په هغې کې خبرې کوي، وایي چې دا پیسې راله دوبۍ ته رالېږه، کته پورته اخوا دېخوا پکې کوي. تاسو څه نظر لرئ؟ خپله رایه را سره په کمنټس کې لازمي شریکه کړئ. لا اله الا الله محمد رسول الله. د میډیا نه زه به تعالی 1,20,000 روپۍ میاشت درلېږم، لیکل در کوم، په قرآن قسم درڅه کوم، خو داسې نه چې سبا له بیا په ټیک ټاک کېناستی. زه یې کوم. ځه دا ګرځو دا میدان، زه پاکستان ته ځه. 1,20,000 خلاص لیکل به کوو، میډیا ته به نه راځي. ځه بیا به خپله وعده پوره نه کړي. دا ګیره نه ده، د سپی میتیاز یو، دا ګیره هغه ورور مې ناست دی. واوره ځه ځه، هغه مې ورور دی. ځه دا خبرې مه کوو. مسلمانان چې کله ته په اسلام کې پردهداره پیغله وي او پردهداره ښځه وي، ستا به ګاونډي خیال ساتي، ستا به ورور خیال ساتي، ستا به د ماما زوی خیال ساتي، ستا به محلې والا خیال ساتي. ما ته اسلام زما کونډې ته څه ویلي؟ زما کونډه دې په هغه طریقه شي او چې زما په معاشره کې هغه کونډه بې پردې شوه، زما نه دې ژبه کټ کړي.